د کرونا ناروغي د پیل سره سم هرات ولایت کې پر ټولنیزو او اقتصادي فعالیتونو او دغه راز په ښار کې د راکړې ورکړې پر ټولو صنفونو او دکاندارانو باندې د حکومت لخوا محدودیتونه وضع شول چې په دې ګام سره د سوداګرو او دکاندارانو اقتصادي چارې هم ورسره ټکنۍ شوې. د هرات ولایت مقام ودانۍ مخې ته نن ورځې شمېر غرفه لرونکو او دکاندارانو له دې کبله په اعتراضي لاریون لاس پورې کړ چې په وینا د ښاروالۍ لخوا د قرنطین په موده کې کرایې باید وانخیستل شي. دا اعتراض کوونکي غوښتنه کوي چې ښاروالۍ اداره باید د قرنطین په موده کې کرایې بشپړ یا هم نیم ور وبخښي. نور حال زموږ د همکار په راپور کې واورئ. د کرونا وایروس په خپرېدو سره په هرات ولایت کې ټولنیزې او اقتصادي چارې پر ټپه ودرېدې او د بیلابیلو صنفونو هټیوالو هم د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د حکومت په غوښتنه خپلې هټۍ بندې کړي. خو نن ورځ یو شمېر غرفه لرونکو هټیوالو له دې کبله په اعتراضي لاریون لاس پورې کړ چې د ښاروالۍ لخوا یې هټۍ تړل سوي او د کرایې د نه ورکړې له امله جریمه سوي دي. دا اعتراض کوونکي غوښتنه کوي چې ښاروالۍ اداره دي د دوی هټۍ نه بندوي او دوی ته دي د قرنطین مودې کرایه ور وبخشي. مدت 6 ماه میشه که اکثرا دکان‌ها بسته، هیچ کاری نداریم، هیچ غریبی نداریم. بعد از 6 ماه که حال ما کار غریبی بکنیم با مجرد که دکان‌ها خواه میکنیم از شهروری مورولاب میایه میگه یا میگه شما کرایه خور بدیم یا شما رو بسته میکنه میگه جریمه هم تحویل کنیم. به برج 50000 عاید نداره، همه 5-6 ماهش بسته بوده، در روز جلوتر وا شده که کرایه بدیم به جریمه خورده به چیکار شدی طرف مردم غریب خانکندی شو رو 24 ساعت من استادیم. نیست که همه نام زورگوی و به نام دیگه پول نمیدن. برج 2,900,000 روپیه ریاست ښاروالۍ از ما پول میگیره. دا اعتراض کوونکي وایي چې د ټولو خصوصي هټیو او ملکیتونو کرایې بخښل سوي خو حکومت د دوی غرفې او هټۍ په دې پلمه بندوي چې ګواکې خپلې کرایې نه دي ورکړي. دوی له حکومت څخه غواړي چې دوی ته د کرایه بشپړ یا هم نیمه برخه ور وبخشي. ما دیروز برفتیم شهروری بیا ما بار گفتم ما پروم میکنم شما قرارداد کردین که پیشگران بدیم به حساب همین مدتی که نبوده اینا رو چک کنیم ما جریمه هم میزنیم. گفتم به چی دلیل تو حال با ما بگفتی کرایه بده؟ نه خب این آخه بخشیده نشده، مکتوبا برفته با کابل، اشته برفته با کابل. ما از این ارگان هایی که مربوط به همین ملک ها میشه چندین مرتبه عریضه کردیم، دادخواهی کردیم که اقلا ملک های شخصی کرایه رو ببخشیدن، مردم ملت با ملت ببخشیده. دولت هم بیایه به همین طول چند ماه به همین مردم یک کمک بکنه، کرایه رو حداقل ببخشه یا نمیبخشه نسبت کنه. ما حاضرین. په همدې حال کې د هرات ولایت ولایتي شورا غړي هم وایي چې حکومت دې پر خلکو له فشار راوړلو ډډه وکړي او د قرنطین مودې کرایه بشپړ یا نیمه برخه دې ور وبخشي. بعضی از تجار این مردانگری که کردن 1 ماه 2 ماه کرایه ها را برای مستاجرای خود بخشیدن. حکومت هم باید اگر در واقع 6 ماه را نمیبخشه حداقل 3 ماه را ببخشه و بر مردم فشار نیاره. امروز روز نیست که حکومت بر مردم فشار بیاره، ملت رفته رفته از دولت جدا میشه. بلخوا د هرات ښاروال محمد داود مشفق وایي چې په دې اړه د معافیت ځانګړی مکتوب ولسمشر ته لیږلی او تر اوسه د ولسمشر د فرمان په تمه دی. ما همراه رئیس جمهور شریک ساختیم که ملکیت های ښاروالۍ هرات به خاطر که کرونا بوده مردم متضرر شدن. خوب است که یک معافیت داده شه به اینا، یا 100% معاف شه برای 1 ماه یا 2 ماه، یا 1% معاف شه تا که مردم بتونن خوب پرداخت بکنن. و رئیس جمهور برای ما وعده کردن که شما لیست جایدادها و ملکیت های ښاروالۍ که به اجاره هست اونها رو برای ما روان کنین و برای سازمان عمل گفتن که اینا یک مکانیزم ایجاد کنیم که مطابق اون مکانیزم ما یا معاف کنیم یا بخشش کنیم یا تخفیف ایجاد داده شه برای و ما روان کردیم لیست تمام ملکیت ها با قیمتی با ماوار کرایه ما روان کردیم مرکز. تا فعلا برای ما کدام جواب نیامده و ما پیگیر هستیم چون به خاطر که معافیت از صلاحیت رئیس جمهور است نه صلاحیت ما. بنابراین ما تعقیب میکنیم، پیگیری داریم. ما 2 ماه 3 ماه پیش کار کردیم نه حاله دیگه. ما منتظر هستیم که از مرکز برای ما چی هدایت میرسه و مطابق اون هدایت ما اجرا میکنیم. و ما چنین مامور مرکز تماس شدیم، مرکز برای ما گفتن که شما فعلا عواید خود جمع آوری بکنین به خاطر که اداره ما یک اداره عوایدی است، یعنی غیر بودجه‌ای هستیم. ما مجبور هستیم از همین عواید مردم بتونیم تکمیل کنیم پول خود به خاطر باز تطبیق پروژه ها. گفتن هر زمانی که مکتوب معافیت آمد رسید اگر 1 ماه 2 ماه 20,000 چی معاف شده بود باز به اساس از ماه پیش رو معاف کرده برین شما دیگه. ما مثلا فعلا کار کرده رئیسیم تا زمانی که
برای ما هدایت از مرکز برسه که چقدر وقت شما معاف کنیم. هرات ولایت کې د کرونا وایروس د ویرې له امله شاوخوا 6 میاشتې هټۍ او نور ټولنیز فعالیتونه په ټپه ودرېدل چې له کبله تجارانو او خصوصي ملکیتونو خپلې کرایې وبخښلې، خو د دولتي ملکیتونو برخلیک هم تر اوسه ناڅرګند دی.